برکات سجمن تاسو ګورئ چې چینل په دې ویډیو کې موږ د ماک ډي یعنی مووینګ ایوریج کنورژنس اینڈ ډیورژنس باره کې غږیږو. دا کوم انډیکیټر دی چې استفادې باندې څنګه پروفیټیبل ټریډ کوي شو، لاس څخه ځان څنګه ساتلی شو. دا هم ډېر مهم او اساسي سټریټجي او انډیکیټر دی د مووینګ ایوریج چې ما تاسو سره په دې ویډیو کې ویلو چې موږ مووینګ ایوریج چې کوم نور پارټونه کوم خاص مهمي هغه باندې موږ چې راغږیږو چې دا هم د مووینګ ایوریج یو پارټ دی کنورژنس اینډ ډیورژنس سره ویل کېږي. څه شو دا څنګه شکل لري؟ دا د مووینګ ایوریج کنورژن ډیورژن دلته ما تیار کولاو کړی خو زه به کراس کوم چې څنګه راکولاویږي زه برته دا وښیم. څه شو نوم یې څنګه د مووینګ ایوریج مخفف یاد کړئ ماک ډي MACD. څه شو د مووینګ ایوریج د انډیکیټر دی. ښه دا څنګه راوړل کېږي؟ انډیکیټر ته لاړ شئ ماک ډي ولیکئ. څه شو ماک ډي ولیکئ. څه شو MACD ولیکئ مووینګ ایوریج کنورژنس اینډ ډیورژنس. څه شو دا چې مو ولیکلو دا څنګه هم کلیک کړل د باندې راکولاو شي یو څه شی یو ویلیو به راکولاو شي یو ګراف به راکولاو شي لاندې د همدې د چارټ لاندې به درته راکولاو شي. څه شو دا دی. صحیح شو زه به دا لږ غټ کړم چې تاسو دا چارټ صحیح واضح ښکاره شي. صحیح شو ګوره دا هم ایزي دی او دې کې څه سټریټجي نور هم میکس کوو موږ چې تاسو نور هم کنفرمیشن یوځای شي نو ویډیو به لږ اوږدېږي خو خیر ځان سره یې صحیح وګورئ چې بیا پوه شئ. صحیح شو ښه اول خو سمپلي څنګه دا کار کوي مووینګ ایوریج یعنې ماک ډي به سټارټ کټ ووایي ماک ډي څنګه کار کوي. ماک ډي کې تاسو اول دا شین خط ګورئ. دا شین خط چې دی دا خپل د ماک ډي خط دی. دا سور خط چې دی یعنې دا خړ خط چې دی دا چې دی د یو بل مووینګ ایوریج سره میکس شوی دی یا بل دا چې ویلیوم غوندې دی خو مګر اصلي چې دی دا شین لین چې دی دا د مووینګ ایوریج دی. صحیح شو دا لاندې چې تاسو ګورئ دې ته ویلیوم وایي. دا ویلیوم دی. ویلیوم زیات شو شین بره شین یعنې بای ځي او لاندې سور چې شو مطلب سیل خواته ځي زور کوي. صحیح شو اوس دې کې سټریټجي څنګه ده سمپل سټریټجي اول خو به درته سمپل سټریټجي ویم. سمپل څنګه دا یوز کېږي؟ سمپل چې دی څنګه یوز کېږي؟ سمپل داسې یوز کېږي چې څنګه ګوره سمپل زه درته وایم چې کله دا شین خط څنګه وکړي کله دا شین خط چې دی زه دلته پنسل راوالم دا دلته دی. صحیح شو دا کله چې دا شین خط کراس اوور وکړي څه سره د زیړ خط سره لاندې راړ شي لاندې چې ځي نو مطلب مارکیټ به سیل خواته ځي یعنې مارکیټ ډاون ځي. ګورې نه چې کله دا شین خط د زیړ خط نه کراس وکړي ګوره دې سیټینګ کې به هېڅ کار نه لري ډیفالټ به یې پرېږدئ څنګه چې اپلای شو همداسې به کار کوئ. صحیح شو دا مهمه خبر ده. هر ټایم فریم کې چې یوز کوئ هر ټایم فریم تاسو سره دا سټریټجي انشاءالله کار کوي. 1 اور 4 اور ډیلی منتلی ویکلی منټس والا 1 منټ 5 هر یو چې تاسو کاروئ انشاءالله کار کوي. صرف سټریټجي طریقه مهمه ده چې څنګه یوز کول دغه طریقه استعمال کړئ انشاءالله پروفیټیبل ټریډ وي. صحیح شو ګوره شین خط چې دی کراس کړو زیړ خط چې کراس کړي لاندې لاړ شي نو تاسو پوه شئ چې مارکیټ او دلته دې سره دې کراس اوور سره تیار شي کېږي. دلته تاسو ګورئ دې کراس اوور سره دا پوینټ ګورئ دلته دې کراس اوور سره دلته چې جوړ شوی دلته ډایرکټ سره خطونه شروع شو نو به دې ځنه معلومیږي چې مارکیټ ښکته روان دی. همدا شان دی بای چې دی ګوره دلته همدې شین خط چې دی دلته کراس اوور د څه سره وکړي دلته کراس اوور وکړي د څه سره د زیړ خط په سر باندې دلته ګوره بره پې روانو نو سور خط شین خط څه وکړه شین خط کراس کې زیړ خط او دا د بره روان دی. دلته هم بره لاړو او دلته هم تاسو ګورئ چې ویلیوم تاسو ګورئ دا ویلیوم تاسو ګورئ چې دلته هم شنی ویلیوم جوړیږي یعنې بای مارکیټ جوړیږي دا څومره بای مارکیټ جوړ شوی. صحیح شو او دلته هم سیل جوړ شوی. همداسې ټول ځایونو کې چې وګورئ دا دې ځای کې تاسو چې وګورئ دې ځای کې ویلیو همدا شی جوړ شوی دی. دې ځای کې ویلیو تاسو وګورئ دا وګورئ څنګه دا کراس اوور کړی دی یعنې شین خط چې دی زیړ خط کراس کړی دی دلته تاسو ګورئ چې څه جوړ شوی دی ویلیوم شین شوی دی او بره بای ته کوشش کوي. صحیح شو انشاءالله به دې خو پوه شوئ. همدا شانتې په هر ځای کې چې کراسینګ یې کړی یعنې مطلب بره نه چې شین خط کراس کوي زیړ خط باندې لاندې ځي مارکیټ به لاندې امکان ځي او که لاندې نه مارکیټ کراس کوي شین خط کراس کوي لاندې نه زیړ خط کراس کوي بره ځي شین خط بره ځي نو مطلب پوه چې مارکیټ کینډل بره ځي یعنې مارکیټ به بره بای کې ځي. صحیح شو په دې خو دا خو کلیر شو تاسو ته ښه دا خو تاسو ته انشاءالله کلیر شو. اوس چې دی اوس راځو اوس څنګه کوو اوس د دې یوسیج څنګه دی ګوره دلته خو اول تاسو سمپل وګورئ دلته د اول د سټریټجي کې سمپل دا سټریټجي هم تاسو ته دغه درکوي
جواب درکوي چې اوس مارکیټ ښکته ځي که لاندې ځي. ګوره په همدې نقطه کې زه بلته یو ورټیکل لین والم چې ورټیکل تاسو سره لږ درسي کلیر معلوم شي. ورټیکل لین دا دی، دلته مو واغستو. دلته اوس وګورئ په همدې پوزیشن کې ما دا خط کش کړی. څه شو دا خط ما دلته شی کې کش کړی. همداشانتې یو بل خط هم تیار جوړ کړم چې تاسو پوه شئ. دا د سیل والا دی، دلته د بای والا هم یو خط جوړ کړو. دا دی دلته بای جوړ کړی، دلته خیر لږ شاته پټ دی، دا دغه پې راغلی دی مکډي پې لږ بره پیج راغلی، خو دلته به زه پیج صحیح کړم. صحیح شو. دا وګورئ دغه ځای دی. اوس تاسو دلته وګورئ زه به دا لږ داسې کړم. دلته دا څومره داسې کېږي، دلته تاسو کلیریشن ګورئ تاسو معلومیږي. ګوره دلته دا بره شین خط چې دی، شین خط چې دی زیړ خط څنګه کې کراس کې شین خط نور لاندې روان دی. صحیح شو. شین خط څنګه روان دی؟ دا دی شین خط کراس، زیړ خط کراس کې او لاندې روان دی. صحیح شو. لاندې څنګه روان شي، لاندې چې روان شي دلته هم ګورئ څنګه سټار کې تاسو ګورئ ډایرکټ سور ویلیوم جوړیږي. نو به دلته پوه شئ چې مارکیټ ښکته ځي. نو دلته به تاسو چې وکړئ سیل لګوئ. وګوره سیل شو، دیزې پورې پروفیټ تاسو اخلئ. یو شارټ ټرم کې وګورئ د مارکیټ بیا بره تللی، خو ګوره بیا څومره هایلی ډاون ټرینډ کې تللی دی. صحیح شو. نو دغه شیان تاسو چې کولی شئ ټرینډ لګولی شئ. همداشان دی بای چې وګورئ، بای کې هم دلته تاسو وګورئ، بای دلته بای به لږ دلته راجیب کړو چې تاسو صحیح کلیر معلوم شي. دلته تاسو وګورئ بای کې دلته ګوره څنګه چې دا کینډل چې شوی دی، څنګه چې د شین خط یعنې مکډي خط، شین خط مکډي خط دی. صحیح شو. مکډي خط دغه بل یو مووینګ ایوریج یعنی ام ای خط دی ته وایه، د زیړ خط ته ام ای خط وایه. دا خط چې کې دا کراس کې، دا کراس کې دی په سر دا دی. دلته ګوره کراس کې راغی، کراس بره لاړو. نو همدې ځای کې دلته هم چې شو، دې ځای کې هم دا د ویلیوم شین شو او مارکیټ به دې ځای کې مطلب تاسو دې ځای کې بای لګولی شو. دا وګوره څومره مارکیټ بره لاړو. صحیح شو. دا وګوره دې ځای کې ښکاري درته مارکیټ کینډلو کې هم دې ځای کې ټچ مارکیټ څومره بای لاړو. صحیح شو. همداشانتې تاسو په دې کې کولی شئ چې مطلب بعضې وخت کې دا مارکیټ سایډوی چې ځي، نو سایډوی مارکیټ کې به ټریډ نه لګوئ چې ما ته په هر ویډیو کې ویلي سایډوی مارکیټ به څنګه معلوموئ. سایډوی مارکیټ کې چې دی ګوره تاسو به څه کوئ، ګوره چې ټچ ګوره د ټچ شو ډایرکټ دا دواړه خطونه یو بل نه لږ لرې کېږي. نو چې لرې شو پوه شئ چې اوس مارکیټ په که مطلب لاندې نه شین خط ټچ کړی او زیډ خط او مارکیټ دا دواړه خطونه سره مینس کې مسافه واغسته. دا وګوره دلته مسافه واغسته. دا ګوره دلته ټچ کې او دلته د دې د مینس مسافه ګورئ، دې نه مسافه دا مسافه یې واغسته. نو دغه مسافه چې والي نو تاسو پوه شئ چې اوس مارکیټ سیریسلی مطلب که بره نیشن خط ټچ شو لاندې راځي، نو مطلب پوه شئ چې مارکیټ ډاون ځي. همدغه شانتې که بره ټچ کړی دلته ګوره مسافه یې دلته واغسته. نو دغه مسافه چې کومه علي دغه سپیس چې کوم دی دلته، دغه سپیس چې کوم دی دغه څه شی دی، دغه سپیس چې لږ زیات شي بس پوه شي چې مارکیټ مطلب لاندې نه بره ټچ کړو نو بای ته ځي، بره نه لاندې ټچ شو مکډي خط نو هغې نه مارکیټ په ښکته ځي. صحیح شو. همداشان تاسو کولی شئ په دې کې نور سټریټیجي نور کوم مووینګ ایوریج میکس کړئ که ځان ته اسانوئ او وایئ چې مطلب موږ سره کنفیوژن دی نه پوهېږو، زه به لږ زر دا ښکته کړم. دې کې تاسو څه کوئ لکه تېره ویډیو کې چې موږ ویلي چې MACD نه بخښنه غواړم ایکسپوننشل مووینګ ایوریج او سمپل مووینګ ایوریج یا هر یو مووینګ ایوریج تاسو دې سره کارولی شئ تر څو تاسو مووینګ ایوریج باندې کنفرمیشن والئ او په دې باندې کنفرمیشن والئ. نو دلته مووینګ ایوریج راغلو، مووینګ ایوریج ایکسپوننشل مووینګ ایوریج به راوړو چې زر موږ ته کنیکشن یې وښیي. صحیح شو. دلته راځو ایکسپوننشل مووینګ ایوریج اپلای شو، اپلای سره دلته مووینګ ایوریج موږ 100 کارو. دا یو سټریټیجي ده. صحیح شو. دا سټریټیجي تاسو کارولی شئ. دلته به څه کوئ مووینګ ایوریج به 100 کوئ. 100 ګرافو د 100 کینډلو ایوریج موږ ته راوباسي. صحیح شو. نو دا د 100 کینډلو ایوریج دلته موږ ته راوباسي. نو دلته کنفرمیشن دلته خو خیر نه دی راکړی، ګول د ټچ شوی. ګوره دا مووینګ مکډي او د ایکسپوننشل سمپل مووینګ ایوریج سره فرق څه دی؟ لکه څنګه مې چې ویلي سمپل موږ تېره ویډیو کې سمپل مووینګ ایوریج د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج نه لیټ ټچ ورکوي، یعنې ایکسپوننشل مووینګ ایوریج لږ زر تاته سیګنل درکوي او بیا د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج نه زر سیګنل چې ورکوي هغه مکډي ورکوي، یعنې مووینګ ایوریج کنورژنس اینډ ډایورژنس دا څه ورکوي؟ دا د زر سیګنل درکوي تر څو ته بای او سیل ولګي. صحیح شو. خو همدغه شانتې
نو دلته بعضې صرف دا مووینګ ایوریج خو څو دوه شیانو لپاره موږ کاروو ایکسپوننشل مووینګ ایوریج دا خط دلته ګورئ دا خط موږ د دوه وجو لپاره کاروو یو دا چې موږ ته به ټرینډ لږ ښیي چې ټرینډ کوم خوا روان دی د دې خط په سر که روان یې بای ټرینډ دی د دې خط لاندې چې روان یې ډاون ټرینډ دی صحیح شو یو خو دا ثبوت موږ ته ښیي ګورئ دا د اپ ټرینډ دی خط په سر روان دی دې لاندې چې روان دی نو ډاون ټرینډ دی نو همدغسې چې موږ سره په ډاون ټرینډ کې دلته په مکډي کې خط لاندې کروس کې نو ډاون ټرینډ کې موږ سیل وهو نو همداشان د اپ ټرینډ کې که موږ سره شین خط یعنی مکډي خط دا زیړ خط کراس کې بره نو موږ دلته هم کنفرمیشن دی چې بره ځي مارکیټ او دلته هم د مووینګ ایوریج ایکسپوننشل مووینګ ایوریج په سر باندې کراس شوی نو حتما مارکیټ بره ځي ګوره دلته اوس بل سیګنل ګوره دا اوس قوي سیګنل دلته څو ګورئ دا ورټیکل خط راوالم ګورئ دلته څو ګورئ دلته دغه ځای کې کراس کړی دی خط دلته څو ګورئ دلته چې دی ګوره مارکیټ کراس شوی دی شین خط راغلی شین خط ګوره دلته کراس کړی شین خط کراس کې دا دی دلته لږ سپیس هم پیدا کې او دا دی شین خط کراس کې دلته ویلیوم شنه شوه دلته د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج چې دی ما کوم سټریټجي ویلو چې یو کینډل ټچ بل کینډل په دې ځای کې تاسو بای لګولی شئ نو ایکسپوننشل مووینګ ایوریج هم دا د سیګنل ورکوي د بای مکډي خط کراس هم چې دی دا سیګنل ورکوي او دلته ویلیوم شنه شوه نو ټول بای سیګنل چې شو بای سیګنل جوړ کړو نو دا څومره یو کنفرم ټریډ دی تاسو دلته کولی شئ یو ښایسته ټریډ پروفیټیبل ټریډ ولګوئ صحیح شو نو همداشانتې دلته تاسو وګورئ دلته وګورئ دغه دې ځای کې وګورئ دې ځای کې وګورئ دلته اوس ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ټچ ورکړی دی خو دغه ټچ دلته نه دی ورکړی ځکه چې بعضې وخت کې چې مارکیټ سایډ وی رواني یا دغه رواني سینې نو هغې ځای کې مکډي ټچ نه ورکوي خو بعضې کې اکثریت چې دی د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج نه مکډي زر سیګنل ورکوي صحیح شو اکثر اوقات بعض وخت کې چې نه ورکوي نو هغه د خپل د سټریټجي اصول دا شي چې هلته د مکډي په نظر ټریډ کولو ځای نه دی یعنې سایډ وی مارکیټ رواني او همداشانتې دلته اوس وګورئ ګوره دا د مارکیټ دلته اوس په سر روان دی دلته تاسو وګورئ دلته ټچ شوی دی دلته سیل سیګنل به زه وګورو صحیح شو دا د سیل سیګنل خو موږ د مارکیټ بر روان دی موږ دلته باید سیل ونه لګو د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج په سر که مارکیټ روان دی نو بای ټریډ باید موږ پیدا کړو نو بای لګو مارکیټ ډاون روان دی نو ډاون ټرینډ سیل ټریډ به پیدا کوو نو دلته اوس زه ډاون ټرینډ دی فرالو موږ بای هم وکړو دا دی ډاون ټرینډ دلته دی دې ځای کې اوس ګوره مارکیټ ډاون ټرینډ روان دی دلته هم شی شوی دا دی لاندې ټچ کړی دی صحیح شو دلته به زه د خط دغه کم ګوره دغه ځای فکس اندازې دی صحیح شو ګوره دلته چک کړی مارکیټ یې شین خط راغلی ګول د اول لاندې و بیا چې بره جګ شو دا دی دې ځای کې جګ شوی او نور لاندې خط ټچ کړی دلته ګوره منځ کې لږ سپیس یې ورکړی نو دلته کراس یو ثبوت موږ ته راغی دې ځای کې هم چې دی ټرینډ چې دی د څه شي نه د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج نه لاندې روان دی نو یو سیل سیګنل دلته موږ د سیل په اسانۍ دلته سیل ځکه بوک کوی شو یعنې سیل ځکه وایلی شو چې دلته مارکیټ هم ډاون روان دی او دلته مکډي هم سیګنل لاکې او ویلیوم لاندې روانه ده نو څنګه چې سره یو دوه ویلیو دلته هم جوړ شو دلته هم کراس وشو دلته هم یو دوه کینډله جوړ شو دلته موږ ټریډ لګو وګوره څومره پروفیټیبل ټریډ دی صحیح شو نو انشاءالله په دې شیانو خو به پوه شوي نو مکډي دغسې د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج سره د یو ځای سره جوین تاسو یوز کولی شئ او یوازې هم یوز کولی شئ خو یوازې بعضې په وخت کې تاسو کنفیوز کیږئ یعنې مطلب اپ ټرینډ ډاون ټرینډ سایډ وی مارکیټ تاسو نشئ صحیح معرفي کولی نو هغې دپاره ایکسپوننشل مووینګ ایوریج 100 چې زه دلته یو دفعه نوټ کې ولیکم څنګه دلته به زه درته ولیکم د فار مور کنفرمیشن for more confirmation use what use EMA what EMA 100 به استعمال کوي د نورو کنفرمیشن لپاره EMA 100 استعمال کوي صحیح شو دا مې درته ولیکلو for more confirmation use EMA 100 صحیح شو دغه یوز کوي صحیح شو انشاءالله په ویډیو په شوی که بیا هم نوی کمنټ کې سوال جواب پرېږدئ انشاءالله موږ به سره وغږېږو نور هم تفصیلي په کمنټ کې کوشش وکړو هر کو کنې بله ویډیو کې به نور هم تفصیلي په دې سټریټجي وغږېږو الله پوه شوي او الله دې وکړي چې فایده ترې والی تر بلې ویډیو پاک الله سوارم السلام علیکم ورحمت الله